ای زوی زما خوا ته خو وګوره زما زوی ته ووایه ستا پلار ویلی راځه زما په قبر د فاتحه وکړي ای زویه زما خبره خو واوره زما زوی ته ووایه ستا پلار ته ویلی راځه زما په قبر د فاتحه وکړي ای وروره دا ستا پر قبر باندې هر وخت روښنایي روڼایي دا پر ما ولې توره تیاره ده دا خو ستا د خپله لاسه زوی یوه خبره واوره که چیرې دا ور په سکول کې اول نمبر رالې پلار به له تا زه ډېر خوشحاله شي کوم شی ستا غوښتی که د لپټاپ غوښتی که د موبایل غوښتی که د موټرسایکل هم غوښتی ستا پر کوم شي لاس کېښو دا پلار یې وتا درخي لیکن دا یو کار به کوې لازمي به دا ور په کلاس کې اول نمبر ځان راولې صحیح ده صحیح دی لالا زه کوشش کوم به درځه سکول زوی السلام علیکم بابا وعلیکم سلام بچه څال دی څال دی بابا مور دې مبارک شه زوی خیر مبارک بابا زه ډېر در خوشحاله شوم دومره خوشحاله شوم چې حد یې ولکه شته تا نن اوله ورځ د قرآن شریف اوله سپاره حفظ وکړي چې غواړې زوی چې غواړې چې هغه شی در واخلم که دې هره واره سپاره حفظ کوئ او پلار ته وایه هغه شی به پلار در اخلي څومره درڅه خوشحاله شوم چې بالا بد یېسي بابا زه به تر دغه هم زیاتې مت کوم بس زوی دا خو نو ډېره غټه غټه دې ماله راوړې ده دا تا ته نه معلومیږي دا زما دپاره څومره غټ اعزاز دی چې زما زوی حفظ کوي د قرآن شریف دا زه تر ډېرې خوشحالۍ به اخر لیونی شم که څه دا ډېره غټه غټه تا ماله راوړه زوی بابا انشاءالله زه به تر دغه هم وزیات محنت کوم ښه اوس ځو مدرسې له هو ځو درځه ولې سره تا ته وروره په چیشتې وخندل چی روان یاست زه به دا مدرسې له دا زوی بیا په دې کې د خندا څه خبره په دغه وجه خو مو خنده ستا ګډ عمر دی او تا مدرسه ته نیولی دي لږ دنیایي سبق هم په وایه سار به ډاکټر جوړ سي یا غټ منیجر به جوړ سي یا به یو غټ افسر جوړ سي د دې دنیا ګټه دم یې د آخرت ګټه خو د ډېره وکړه چې یو روپۍ در راوړي سار به ته په یوه سام یې سمه ده او چک ته صحیح ده ته به خپل کار ډېر ښه پوهېږې په دې نه دی خبر چې د دې دنیا ګټه مې هم کړې ده د آخرت ګټه مې هم کړې ده دا زده ته وسط نه ورکوي درځه زوی خپلې مدرسې له ملګرو د دا نن ویډیو مې صرف دغه یو مې پیغام دی دا خلکو ته چې په خپلو بچیانو باندې موږ ته قرآن شریفونه ووایو یا مدرسې له ولېږو نو دا زموږ ته د آخرت ګټه ده که چیرې موږ ته به بچیانو خالص سکول ووایو نو دا مې د دنیا ګټه ده نو موږ ته دا کوشش کوو چې موږ ته د دنیا ګټه هم وکړو د آخرت ګټه هم وکړو نو هغه څه ډول ده چې په خپلو بچیانو باندې موږ ته مدرسه ووایو یا قرآن شریف ووایو نو دا زموږ ته د آخرت ګټه ده که چیرې موږ ته وفات شو نو دغه زما او ستا زوی یا دا زما او ستا لور په ما او تا پسې یو قرآن شریف سپاره ویسي یا ختم سره کوی سي یا عیدیه له راسي په موږ ته یو دعا کوی سو که چیرې موږ ته خالص سکول په ووایو هغه د دې دنیا ګټه ده په دغه دنیا کې پاتې شو کوشش دا وکړئ چې په خپلو بچیانو باندې خامخا قرآن شریف ووایاست که مې چیرې دا زموږ کوچنی میسیج خوښ شوی د ثواب په نیت یا مخ ته سره شیر کړئ چې هر ځای ژوندي اوسئ السلام علیکم